نظم لیکلی په پښتانو باندې ارشاد وایي چې څه ځان ځاني په پښتنو کې څه ځان ځاني په پښتنو کې و دا کمزوري په پښتنو کې او که یو دی دوست کړو بل دی دشمن شي که یو دی دوست کړو بل دی دشمن شي و غم تربګني په پښتنو کې و د روغې جوړې غم یې په کار دی د روغې جوړې غم یې په کار دی و هر ځای بدي په پښتنو کې او د ډیوې خوا کې اکثر تیاره وي اکثر تیاره وي و جوړه بجلي په پښتنو کې او نه د چا اوري و نه چا ته غوږ دي و نه چا ته غوږ دي و ستره خواري ده پښتنو کې و هر چا لاسونه په وینو سره دي په وینو سره دي و داسې خوادي په پښتنو کې و زیات په ګولۍ مري و کم په خپل مرګ زیات په ګولۍ مري و کم په خپل مرګ زیات په ګولۍ مري و کم په خپل مرګ مري و دا بیماري ده په پښتنو کې و مقصد و چې اوتره ځکه غریب خفه دی غریب خفه دی ټوله سیالي ده پښتنو کې څه ځانځاني ده اوتره ځکه غریب خفه دی ټوله سیالي ده په پښتنو کې ډېره خوندور